دا بله ژوره پوښتنه ده. ته دومره ژورې پوښتنې کوې چې په دې باندې خو به روز روز خبرې کېږي. انورجانه ما ته خو تاسې ګپ ښکاري او ته خو ځان له پوره بریاعظمې صوبه نه ټول لیدونکي اورېدونکي ته السلام علیکم. قدرمن مونږ د انور میزبان او د مو سره کوم شخصیت ویني افسر افغان صاحب چې هیڅ قسم تعارف محتاج انده ځکه چیرې د پیژنګلې تو سره سٹارټ کړم کې دای شي چې کمای په شاعر نه په شعر شي په ټول پښتونخوا عوام یې پیژني او پښتنې په خوره میان ده پښتنې د امن ځخ پورته کوي میش د خپل عوام ته دوه درې ټکی کوي دغه میش د دوغونده یا دوغونده نه ملګری نه مزد کړي. افسر افغان صاحب په بانی په خوره هر کلای درته ویلکم درته وي سده مخصوص کړه بانی ته راغلی و هغې نه بعد څه امید لرئ چې پښتون په خوره امن راشي که نه څه؟ انورجانه ستا خو ډېره زیاته مننه کومه بیا ستا د دې شیرینې لهجې لا ستاینه کوم او ډېر خوشحالېږم او دا درته وینا هم کوم په دې شروع کې خپله لهجه به پرېږدې نه چې د نړۍ هر ګوټ ته لاړ شم په دې لهجه کې غږېږه په دې کې خبرې کوه دا ډېر خوند کوي دا ښکلا ده د دې وطن. تا خبره وکړه یو بنوګلې ته د راتلو زما د بنوګلې سره همیشه هم دغه خاطرې شریکې وي دغه ایکسپیرینس وي چې راشمه نو په لاره باندې د خلکو نه واله او تر کومه ځای چې رارسمه هر څوک مینه راکوي محبت راکوي غیږه راکوي او د پښتونوالي یو ښکلی انځور که تاسو لیده غواړئ نو بنو ته راشئ یوه ده. دویمه تا یو ډېره مهمه پوښتنه وکړه د امن په باره کې. نو زمونږ یو شاعر وایي چې ای د امن خدایه زه 40 کلن شوم ای د امن خدایه هغسې لا جنګ دی. مونږه یقین وکړئ دا نن چې زه بنو ته راغلی یم زه د پښتون وطن په هر ګوټ پیر کې ګرځم د چترال نه تر بولانه پورې چې څومره منډې ترړې وي تر هغه افغانستان او پغمان قصر پورې تلي و قرغې پورې تلي و کابله پورې چې په دې وطن کې د امن غږ عام کو د امن ټپه وکړو د امن خبره وکړو که ځوانانو سره کینو که ماشومانو سره کینو که مشرانو سره کینو زه دا وایم چې هر څوک چې زما غږ اوري که تاسو وایئ چې پښتون وطن آباد کو د دې وسایل پوره نړۍ ته ورسو دې سره یوازې پښتانه نه آبادېږي څومره چې ګاونډي هیوادونه دي خلک دي که دلته هره اداره ده که هر ډپارټمنټ دی که هر څوک دی چې دا وطن په امن باندې وي نو موږ ټول به آبادو. نو زه یم چې امن ته یو شریک او مجموعي کار کول پکار دي او هغه وایي چې چا چې د امن بیرغونه پورته کړي دي پټ پټ هغه خلکو په ټوپک ایمان راوړی دی. نو پوهېږو نه چې موږ د کمې زاویې نه کار وکړو څنګه موږ کار وکړو خو بیا هم خپله مبارزه به دوامداره ساتو د امن خبره به په شیرینه لهجه باندې په دلیل باندې هر ځای ته رسو. دا زوی کا ډېر خلک ته امن چې کیم ټکه ده ادي د زون د مفاد یا د خپل یغه د پوره استعمالي نو عام خلک د زوی ته ډېر پریشان دي په سوچ دي چې میش په چا شي روان شي سیک سایده و سیک په میش ته امن وروړي د وطن ته خبره دا ده زما قام که په قانونو کې غمی دی خو د علم پکې لږ شیانې کمی دی. منګه بې علمه پښتانه و حقیقت دارې ده ته دا بله ژوره پوښتنه ده ته دومره ژورې پوښتنې کوې چې په دې باندې خو به روز روز خبرې کېږي. انورجانه ما ته خو تاسې ګپ ښکاري او ته خو ځان له پوره بریاعظمې صوبه نه حقیقت دا دی چې موږ پښتانه دلته د 15 کاله راسې مختلفو نومونو والی شوي چا د مذهب په نوم والي و چا د قام پرستۍ په نوم باندې والي و چا په یو بل نوم باندې والي و موږ په یو پسې پسې شو منډې اخر سر ته چې ورسو هغه یو بل طرف ته لړ شو موږ په ډاګ میدان باندې پرېږدي. دا وطن چې دی هغه اسرار اتل صاحب وایي چې د دې شکمن ښار نه مې یره کېږي سحر زنځیر ماښام جرنده بدلوم او د دې شکمن ښار نه مې یره کېږي اوس چې په لاره ځم کوڅه بدلوم. یعنی دلته دومره شکونه پیدا شوي دي وهاب جانه چې موږ ته پته نه لګي چې موږ په چا پسې روان شو. البته د عقل په بنیاد باندې د شعور په بنیاد باندې هر هغه څوک چې د هغه په خبره کې تضاد نه وي هغه دلته یوه او هلته بله نه وي او زه دا ګڼم چې د دنیا تر ټولو لویه بېماني بېخوندي او ضمیر فروشي یا د ضمیر خرڅول دا دي چې ته د امن په نوم باندې معصوم ولس روچت کې به ته نور مفادات کې زه یم چې دا ډېره بېماني ده دا د قام سره نه ده پکار. موږ پښتنو سره د کلونو راڅه شوي ده نو موږ ته پته نه لګي چې چېرته روان شو چا پسې خو بیا هم د خپلې زاویې نه خپل د برخې کار به کوو هر هغه څیز چې د وطن د امن او د ګټې دپاره په کار راځي نو هغې کې به موږ خپله ونډه اچوو. ډېره مننه ډېره شکریه ډېر مینهوال دی دا زوی بانی دی وزیرستان لاکي دا زوی تو ډېر مینهوال دی هغې ته اخري څه میسیج ورکوي؟ دغه ټول چې مې څومره مینان دي زه دا سیمه داسې ګڼم چې دا د پښتنو د کلتور د روایاتو د ثقافت د میلمستیا د دروندوالي ریښتونی ټاټوبی دی. خو کاش که دا وطن زخمی نه وی پرهر نه وی جړېدلی نه وی چې دې ته سیلګري راغلی وی د بهر دنیا نه که نه ته یقین وکړه چې د دنیا د ټولو نه خواږه پیغامونه خواږه خواړه احساسات روایات کلتورونه هغه ټول زموږ په دې وطن کې خوندي دي. نو دا سیمه تا چې کومه رایاده کړه د ټولو پښتنو ته مې دا خواست دی کتاب قلم علم عقل پوهه مطالعه مشاهده وکړئ او د دې وطن د آبادۍ او د امن دپاره د خپلې زاویې نه کار وکړئ. ډېره مننه ډېره شکریه.